آیا فرض مونز ناوخته کولی شي لیټ کولی شي چې کله په سر باندې دړي یا په سر باندې څه تکلیف وي؟ جواب اول دا خبره یاده کوي چې الله رب العزت دې منځونو له وختونه ټاکلي دي. سورة النساء کې الله رب العزت دا خبره کړې ده ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. دا منځونه چې دي دا په مؤمنانو باندې په خپل خپل وختونو کې فرض شوي دي. نو داسې زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده. د هر مونځ خپل وخت د هغه وخت نه مخکې کولی شي نه یې وروستو کولی شي، نه مخکې نه وروستو. بیا دا د الله رحم او کرم دی په موږ باندې چې دې وختونو له داسې ترتیب ورکړی دی چې اولنی وخت او اخرنی یعنې په منځ کې فاصله ده. اوس که چېرته الله داسې ویلی وی چې یعنې سهار د مانځه دا ټیم دا وخت دی، بس یو څو منټه محدود، دغه شان د ماسپښین، دغه شان مازدیګر، بیا ماښام، بیا ماسخوتن، نو څومره به ګرانه وي. خو نه الله ټیم یې ښودی دی چې د هغه وخت اولنی هم دی او اخرنی هم دی. لکه سهار چې راوختو دا سهار د مانځه ټیم دی، نور د راختو پورې دا ټیم دی. نو وخت پراخه دی، اولنی وخت هم شته او اخرنی هم شته، او غوره وخت د منځونو هغه اولنی دی. الا د ماسخوتن منځ چې کله د جمعې په دې خبر باندې اتفاق راشي او ناوخته کوي، نو د هغې ناوخته کول غوره دي، خو د نیمې شپې نه اخوا نه، ځکه چې نیمې شپې پورې وخت دی. او حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی چې کله جبریل علیه السلام راغی او رسول صلی الله علیه وسلم له امامتي ورکړه په دې 15 منځونو کې، یعنې 15 منځونو وخت یې ورته ښو، نو بیا یې ورته ووایي یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک، دا وختونه ستا نه مخکې چې پیغمبرانو د هغوی دپاره مو. والوقت ما بین هذین الوقتین، او وخت د منظر دوو وختونو په منځ کې دی، یعنې اولني او اخرني وخت په دې منځ کې دا د منځه ټیم دی. یو ابتدا ده که نه، بل انتها ده. ابتدا او انتها په دې منځ کې دا د منځه ټیم دی. اوس یو سړی داسې کولی شي لکه تکلیف دی ورته او په اولني وخت کې مونځ نشي کولی، نو کوم وخت کې وکړي؟ اخرني وخت کې دې وکړي، منځ کې دې وکړي. دا وخت دی د منځه. د وخت نه اړول بغیر د عذر نه دا ګناه ده. او دا یاده کړئ دا مسله چې کوم سړی مونځ قصدن عمدن لیټ کوي، زه بار بار بیانوم د ده دا مونځ که د 1,00,000 پیرې راوګرځي الله یې نه قبلوي. او عجیبه دا ده چې د ټولو مسلمانانو په دې اتفاق ته مني ده چې د وخت نه مخکې څوک مونځ وکړي الله یې مونځ نه قبلوي. دغه شان د وخت نه وروستو چې څوک قصدن عمدن مونځ کوي دا هم الله نه قبلوي، الا چې معذور وي. اوس عذر څه دی؟ لکه یېر شو دی، یو ده پاتې شو. امام مسلم دا حدیث راوړی دی چې لیس فی النوم تفریط انما التفریط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. کوتاهي په خوب کې نه ده. معنی څه ده؟ یعنې یو سړی وده شو، اراده یې ده چې راپاڅېبه، وده پاتې شو انسان. دا اوس کوتاهي د قصدن عمدن نه ده کړې. وایي کوتاهي دا د رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی مونځ نه کوي تر دې چې د بل منځه وخت راشي، دا کوتاهي ده. او حدیث کې دا راځي، بل حدیث کې چې څوک وده شو یا ترې مونځ هېر شو، نو دی چې کله راپاڅي ورته رایاد شي بس مونځ دې وکړي، دغه یې کفاره ده. خو دا خوب سره دا خبره یاد ساتي، وده شو دا معنی نه دی چې قصدن یعنې موبایل یې په ټیم کړی په دې دی چې زه به ناوخته راپاڅم، دغه نه. یو سړي اراده دی چې زه به مانځه ته راپاڅم او دی وده پاتې شو، نو دا معذوره دی. ښه اوس که چېرته دا انسان دومره بیماري او داسې هم کیدی شي دومره بیمار دی چې دی د مانځه دا کوم وخت چې دی دې کې مونځ نشي کولی، نه په اوله کې نه په اخره کې، او نه یې په ولاړه کولی شي، نه یې په ناسته کولی شي. دومره تکلیف دی پې، که چېرته دومره تکلیف وي، نو د دې مریض دپاره
بله یو طریقه شته خو دی مونځ ناوخته کولی نه شي او هغه چې دی دوه مونځونه یو ځای کوي سهار مونځ خو نه یو ځای کېږي بل مانځ سره بل مونځ سره دا او په خپل ټایم کې کوي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا د هغه مریض دپاره چې ده سره بلکل څه طریقه نشته چې مونځ په خپل وخت وکړي دومره تکلیف کې دی خو مونځ ګوره ساقطېږي په یو حال کې نه دا یاده کړئ یعنی داسې وخت نشته چې موږ دا ووایو به سړي باندې مونځ نشته الا چې مړ شي یا یې عقل کار پرېږدي بس په ده مونځ نشته دا دوه کسان دي په دوی مونځ نشته نور مسلمان بالغ عاقل په ده باندې مونځ فرض دی په ولاړ نشي په ناسته نشي په ملا استه او هیڅ حرکت نشي کولی بیا د زړه په اراده به مونځ کوي خو مونځ به کوي وګوره مسله د صلات الخوف بیانېږي په کتابونو کې او رسول صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه راغلي چې او قرآن کې الله مخکې تذکره کړې ده چې کله ته د دشمن سره جهاد کې په هغه ټیم کې مونځ څنګه کې که چېرته دا مونځ معاف کېدی دې ځکه معاف شي په سر باندې دړ ما ته دومره غټه مسله نه ښکاري ها کیدی شي چې چاته په سر کې غټه مسله هغه جدا مسله د یو خو عام د سر د دړ ځای دا دومره غټه خبره نه ده ها یو سړي ته اوس په سر کې غټه مسله ده د هغې د لاسه دی بلکل نه ودرېدی شي نه مونځ کولی شي نو ده دپاره دا طریقه شته شریعت کې چې دی څه وکړي دوه مونځونه یو ځای کړي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن خو پرېښودی نه شي او بعض وی په سر باندې مې بوج و په سر مې بوج او لږ دا طبیعت مې وي دروند دی پته نه چې دا عذرونه به دوی الله ته څنګه بیانوي قیامت په ورځ او د دنیا دپاره موږ دا عذرونه نه بیانوو په څه حالي بس موږ روان یو چې دنیا ګټل دي صحابه کرام وګوره د هغوی کومه بیماري وزرو تاسو ته پته شته د صحابه کرامو بیمارۍ ته وګوره وایي چې کم سړی به بیمارو او دوو کسانو به راوستی شو دی به راتو خو چې د دې نه به هم پرېوتو چې دوه کسان هم نشي راوستی نو بیا به په کور کې مونځ کوو او دې بیمارۍ ته وګوره یعنی دوه کسان په یو باندې لاس اچولی په بلې لاس اچولی دی راتلی شي دوی راوستی شي دی راځي خو چې دی دوو کسانو د راوستو هم نه دی بیا به مونځ په کور کې کوو بیا به مونځ پرېښوده نه مونځ به کور کې کوو او وی دویم څوک چې جومات ته به نه راتو منافق چې ښکاره منافق به نه راتو نو د هغوی په جوماتونو کې چې به څوک نه وو نو هغه به پرې دوو کې یو یا خو داسې بیمار دی چې دوه کسانې نشي راوستی او یا منافق دی نو دې مسله کې ډېر سخت احتیاط کوي د الله نه یېرېږي او زه کله سوچ کوم زه موږ سره په دې دین کې څه پاتې شوي هم نه دي ځکه مونځ راته پاتې دی نو نور خو زموږ خیر خیریت دی نو چې دا مونځ هم موږ داسې ټوټې کړو او دا مونځ هم موږ بې ټیمه کوو نو موږ سره پاتې څه شو نور خو څه نشته نور خو خیر خیریت دی نو ډېر احتیاط کوئ د دین اسلام لویه ستن هغه دا مونځ دی ګورئ